ستړي مشه درنو دوستانو پټان افغان مو یو ځل بیا په پښتو کمپیوټري زده کړو خپرونه کې هرکلی کوم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دا خپرونه له موږ سره تر پایه وګورئ درنو دوستانو نن به په دې موضوع باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو د فیسبوک ملګري مو پټ کړو یعنې دا چې نور ملګري زموږ ونشي کړی زموږ د فیسبوک ملګري وګوري نو راځو دا عملیه لومړی په پښتو ژبه باندې او له هغه نه وروسته د که چېرته د فیسبوک ژبه ستاسې انګلیسي وي په انګلیسي باندې په دواړو طریقو باندې عملي کوو زما فیسبوک په پښتو باندې دی نو لومړی به دا په پښتو ژبه باندې موږ دا پروسه عملي کړو له هغې وروسته به بیا راشو په انګلیسي ژبه باندې به یې همدغه کړو راځو دې ځای باندې کلیک کوو دلته سمونونه دې باندې کلیک کوو او له ده نه وروسته راځو دا تاسې دلته ګورئ پټتیا دې باندې به کلیک وکئ له ده نه وروسته تاسې که وګورئ دلته how people find your contact you څوک تاسو ته د ملګرتوب بلنې لیږلی شي بیا دلته لیکلی who can see your friend list ستا فرینډ لیست څوک کتلی شي نو دا عمومي دی په دې کې څلور دغه دي عمومي یعنې هر څوک یې وکولی شي ملګري یعنې ستا یوازې فیسبوک ملګري چې تا سره څوک فرینډ وي هغې وکتلی شي او له هغې نه وروسته یوازې زه او په ګمرک کې چې دی تاسې کولی شئ یو څو خاص اشخاص وټاکئ چې دوی کتلی شي نو زه راځم دې باندې کلیک کوم یوازې زه کلم چې دا یوازې ځکه نو له ده نه وروسته به هېڅوک نشي کولی چې زما د فیسبوک ملګري وګوري چې څوک ما سره ملګري دي بېرته راځم کور ته دې باندې کلیک کوم اوس د خپل د فیسبوک ژبه چې دی انګلیسي کوم په انګلیش باندې کلیک کوم او چینج لنګویج کله مو چې د فیسبوک ژبه انګلیسي وي نو بیا تاسې کولی شئ په دې طریقې راشئ سیټینګ ته په سیټینګ کې به راشئ دلته پرایوسي ته او په پرایوسي کې تاسې که وګورئ who can see your friend list only me نو که چېرته تاسې دا پبلیک وي نو کولی شئ راشئ د پبلیک نه دا آنلی می کوئ او سیف بیا کوئ له ده نه وروسته به هېڅوک نشي کولی چې ستاسې د فیسبوک فرینډس وګوري دا اوس موږ د نن ورځې خپرونه تر هغې چې له یو بلې خپرونې سره ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم په لوی الله تعالی مو سپارم د خدای په امان